تازه او نوی خبر ګلبدین حکمتیار د افغانیو د رایج کولو مخالفت اعلان کړ. دا چې ګلبدین حکمتیار څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. د حزب اسلامي مشر او تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د افغانیو له دودولو سره مخالفت وکړ. ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې ویلي چې اوسني افغاني بانکنوټونه جعلي دي او په کار ده چې افغان ملت ترې ځان وساتي. پر حکمتیار له دې وړاندې هم خلکو نیوکه درلوده چې دی د پاکستان لاسپوڅی دی او په افغانستان کې د پرمختګ کلک مخالف دی. ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې د افغانیو بانک نوټونو له کارولو او ساتلو افغانان منع کړي دي. هغه په اعلامیه کې افغان ولس ته ویلي چې په راکړه ورکړه کې دي د سعودي ریال، پاکستانیو کلدارو، ایراني تومن او دغه راز له ډالرو ګټه پورته کړي. د ګلبدین حکمتیار له لوري په خپره شوې اعلامیه کې چې په دري ژبه خپره شوې ده په دریمه ماده کې ویل شوي دي افغاني ټول بانک نوټونه ټول جعلي او بې اساسه دي. هر نوی حکومت چې رامنځته کیږي دا بانک نوټونه به ټول له منځه وړي او نوي افغاني بانک نوټونه به وړاندې کوي او په دوی صورت کې به هغه کسان چې له ځان سره اوسني بانک نوټونه ساتي زیان وګوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په اعلامیه کې اضافه کړې ده چې افغانان د افغاني کرنسۍ پر ځای بهرنۍ پیسې په بانک نوټونو او یا هم په شخصي ډول وساتي. نو دا داسې مهال په هیواد کې د افغانیو پیسو د دودولو مخالفت کوي چې دم غړی په ټول هیواد کې د پاکستانیو کلدارو لمنه ورټولېدو ده او دا لړۍ ډېره چټکه او زبردست روانه ده. حکمتیار له دې وړاندې په هیواد کې د موقت حکومت غوښتنه هم په ځلونو کړې ده او خلکو یې مخالفت اعلان کړی دی. د دو پلویان هم له ده څخه ورځ تر بلې کډه کوي او وایي دی تل د هیواد پر ضد پردیو ته کار کوي او د افغانستان د پرمختګ مخالفت کوي. ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې له دې وړاندې هم داسې کومه کارنامه نه لري چې خلک یې په کلکه ملاتړ وکړي او یا هم د یاد پرې ښه شي. دی په افغاني ټولنه کې د افغان وژونکي او افغاني خاورې مخالف او خرابونکي په نوم یادېږي او خلک ترې کرکه لري. ګرانو مینوالو په دې هیله چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. که مو خوښه شوې وي نو حتما یې د سره لایک کړئ. مننه.